بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو د نورو خبرو په پرتله په نننۍ خپرونه کې موږ غواړو تاسو ته د محمد صلی الله علیه وسلم نسبنامه وړاندې کړو. نو په نننۍ خپرونه کې موږ سره محترم الهام ملمه دی چې تاسو ته به د محمد صلی الله علیه وسلم نسبنامې په اړه معلومات درکړي او دا زموږ د ټول لپاره ډیره مهمه ده چې باید د محمد صلی الله علیه وسلم نسبنامه مو زده وسی. محترم الهام صاحب ښه راغلاست خپرونې ته. ډیره زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو د یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ډیره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د محمد صلی الله علیه وسلم نسبنامه ده. نو اوس راځو پروګرام پیلوو. زموږ پروګرام داسې ده چې زه به د محترم الهام نه په انګلیسي ژبه پوښتنې کوم او هغوی به موږ ته په انګلیسي ژبه ځوابونه راکوي او البته دغه پوښتنې او ځوابونه موږ تاسو ته په پښتو ژبه هم ژباړو. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړنۍ پوښتنه: when حضرت محمد peace be upon him was born، کله محمد صلی الله علیه وسلم وزیږید؟ In the name of Allah, بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت محمد peace be upon him was born in Mecca in 571. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په 501 کال کې زیږیدلی په مکه کې. What were his father's, mother's, grandfather's and uncle names؟ د هغه د پلار، د مور، د نیکه او د کاکا نومونه څه ول؟ His father's name was Abdullah, his mother's name was Bibi Amina, his grandfather's name was Abdul Muttalib, who was the chief of Quraysh tribe, and his uncle name was Abu Talib. د هغه د پلار نوم عبدالله و، د مور نوم بیبي امینه و، د نیکه نوم عبدالمطلب و چې د قریشو د قبیلې مشر و، او د کاکا نوم ابو طالب و. Which tribe and household he was belong؟ هغه د کوم خاندان او د کومې قبیلې مربوط و؟ He was from Quraysh tribe and belonged to the Bani Hashim household. هغه د قریش د قوم څخه و او د بني هاشم خاندان مربوط و. Who are his first, second and third fosters؟ د هغه لومړنۍ، دومینۍ او درېمینۍ شیدې ورکوونکي څوک ول؟ His first foster was his mother Bibi Amina, the second is Bibi Subia and the third is Bibi Halima. د هغه لومړنۍ شیدې ورکوونکي د هغه مور بیبي امینه و، دویمه بیبي سوبیا و او درېیمه بیبي حلیمه و. When he got married with بیبي خدیجه، کله هغه له بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنهما سره واده وکړ؟ He got married with Bibi Khadija when he was 25 years old. هغه له بیبي خدیجې سره واده وکړ کله چې هغه 25 کلن و. When he preached Islam، هغه د اسلام دعوت څه وخت شروع کړ؟ When he was 40 years old he preached Islam. کله چې هغه 40 کلن شو د اسلام دعوت یې شروع کړ. Who are the first persons that believe on him؟ لومړني اشخاص کوم یو ول چې په محمد صلی الله علیه وسلم یې ایمان راوړ؟ In women, the first woman is Bibi Khadija that believe on him. In men, the first man is Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu that believe on him. In young persons, the first young is Zaid bin Haris that believe on him. And in children, the first child is Ali radiallahu ta'ala anhu that believe on him. په ښځو کې لومړنۍ ښځه بیبي خدیجه وه چې په هغه باندې ایمان راوړ. په سړیانو کې لومړنی سړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې په هغه باندې ایمان راوړ، او په ځوانانو کې لومړنی ځوان زید بن حارث چې په هغه باندې ایمان راوړ، او په ماشومانو کې لومړنی ماشوم علی رضی الله تعالی عنه چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. Who were bring the revelations for him؟ هغه ته وحی چا راوړلې؟ The revelations were bring by Jibreel علیه السلام. وحی د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې راوړل کېدلی. Which is the first revelations that descended on him in Hira cave؟ The first revelation that descended on him was سوره قلم. لومړنۍ وحی سوره قلم و چې په هغه باندې په غار حرا کې نازل شوله په باندې. How many years he preached Islam؟ هغه د څو کال لپاره اسلام دعوت کړ؟ He preached Islam for 23 years. هغه 23 کاله د اسلام دعوت وکړ. When he was died، هغه کله وفات وکړ؟ He was died when he was 63 years old. هغه په 63 کلنۍ کې وفات وکړ. ډیره زیاته مننه محترم الهام صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او قدرمنو لیدونکو ته مو د محمد صلی الله علیه وسلم نسبنامه وړاندې کړه. ډیره زیاته مننه له تاسو څخه هم ډیره مننه کوم. دا زموږ دنده ده چې باید هغه کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په نسبنامه باندې پوه شي چې نه پوهیږي. نو هیله لرم چې پوه شئ، دا یو لنډ معلومات
فقط نور خبرونه کې غواړم تاسو ته د حضرت محمد د ژوند په باره کې تاسو ته معلومات درکړم. ډیره زیاته مننه. تاسو هم ډیره زیاته مننه قدر مولیدونکو. ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په ټول پاک رب سپارو. ښاد، خوشحاله او بریالي اوسئ.